صبر وکړه تام په ویډیو کلیک وکړو د دې نه معلومه شوه چې ته د ډاکټر مینه وال یې ملګري په دې کې به درته زه وایم چې ډاکټر ژوندی دی یا وفات شوی دی زیاتر پښتانه وایي چې هغه مړ دی که ژوندی دی او بله درته دا خبره کوم چې هغه یو څو نوي سیریالونه نوي راغلي دي د هغې نه ته نه خبر نو دا معلومات خو هم در کوم نو د ویډیو تر پای را سره پاتې شي نو راځئ ملګرو په دغه ویډیو کې به درته د درې مورچل سیریال اداکار ډاکټر په ژوند عمر قد کورنۍ او دغسې د نورو نوو سیریالونو فلمونو او ډرامو په اړه لنډ ښایسته او جالبه معلومات در کوم که چېرې تاسو هم د ډاکټر مینهوال یئ نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره ده نو ملګرو د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې دا یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د واتساپ ګروپ نوي جوین کړی نو زموږ د پروفایل نه لاندې لینک ته په دې باندې کلیک وکړئ زموږ د واتساپ ګروپ جوین کړئ او بله درته دا خبره کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت درځي نو راځئ شروع کوو ویډیو نو ملګرو تر ټولو مخکې به درته د ډاکټر خپل اصلي نوم در وښایم چې دا نوم تاسو یاد کړلو نو تاسو دا په هره سوشل میډیا کې په اسانۍ سره پیدا کولی شئ په ټیک ټاک فیسبوک او یوټیوب څنګه به یې پیدا کوئ چې کله تاسو د ده نوم سرچ کوئ نو د ده اکاونټ به تاسو ته بالکل ریل اکاونټ به تاسو ته د ده راځي نو ملګرو تر ټولو مخکې به درته وایم چې د ده خپل اصلي نوم بوراک کراکول دی په 1978 کال کې د ترکیې په انکره ښار کې پیدا شوی دی چې دا ښار د استنبول څخه 450 کیلومتر لرې پروت دی نو راځئ ملګرو اوس به درته لږ شانتې د ډرامو سیریالونو فلمونو په اړه معلومات در کوم ځکه چې دا ویډیو مکمل د هغه د سیریالونو فلمونو او ډرامو په اړه ده دویمه دا خبره ده چې خلک وایي چې دا ژوندی دی او که وفات شوی دی نو ملګرو په دې ویډیو کې به مکمل حقیقت زه تاسو ته راوړم او تاسو ته به یې په بچپنه پاڼه درښایم خو د هر څه نه مخکې له مزید داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ مزید داسې ویډیوګانې تاسو ته په ودرځي نو ملګرو د هر څه نه مخکې دا یوه خبره درته کوم که چېرې تاسو د سردار مینهوال یې نو د هغه د ټولو سیریالونو فلمونو او ډرامو په اړه مې یوه ویډیو جوړه کړې وه هغه ما اپلوډ کړې ده یوټیوب ته نو لاړ شئ هغه ویډیو در سره هم وګورئ او د هغه د ټولو سیریالونو په اړه ځان خبر کړئ ملګرو په دویم نمبر ډاکټر دی نو راځئ اوس درته د ده سیریالونو فلمونو په اړه معلومات در کوم ملګرو د په ټولو 14 سیریالونو کې کار کړی دی چې د ټولو مشهور سیریالونه یې نښه دي او دا ډېر زیات په ټرین کې دي او ډېر ملګري پښتنو کتلي دي او په هر هیواد کې خلک ګوري که تاسو نوي کتلي نو ویډیو خاص تاسو لپاره ویډیو لایک کړئ او ویډیو د خپلو ملګرو سره شیر کړئ راځئ اوس یې درته د سیریالونو نومونه درښایم او د سیریالونو د یو سیریال انځور یې هم درښایم په سکرین باندې نو د په ټولو 14 سیریالونو کې کار کړی دی چې د ټولو مشهور د درې مورچل دی تاسو یې را سره په سکرین باندې دغه تصویر کتلی شئ اونم نو دا یې لومبنی نمبر سیریال دی ملګرو په دویم نمبر سیریال یې دغه دی دا هم ډېر زیات وایرل دی او په ډېرو هیوادونو کې خلک ګوري او خوندونه مزې یې ترې اخلي ملګرو په دریم نمبر سیریال دغه دی دا هم ډېر زیات وایرل دی او د هغې نه بعد په څلورم نمبر سیریال دغه دی نو دا یې را سره هم تاسو انځور وګورئ نو ملګرو د دې انځورونو نومونه یاد وساتئ ویډیو سیو کړئ چې دا انځورونه در سره ورک نه شي دا نوم در سره ورک نه شي نو دا تاسو بیا په یوټیوب کې سرچ کولی شئ او د ده ډرامه کتلی شئ نو دا سیریال چې را سره تاسو ګورئ نو دا په 5م نمبر دی د دې نه بعد دا بل انځور که تاسو وګورئ دا په 6م نمبر دی او دا بل انځور را سره که تاسو وګورئ نو دا په 9م نمبر دی او دغسې که زه درته دا نورو سیریالونو انځورونه وښایم نو ملګرو دا سیریال یې هم په 8م نمبر دی د هغې نه بعد ما تاسو ته ویل چې 14 سیریالونه دي نو ملګرو دا بل په 9م نمبر دی انځور ځان سره یاد وساتئ دا نوم ځان سره یاد کړئ ویډیو ځان سره سیو کړئ چینل سبسکرایب کړئ له مزید داسې ویډیوګانو دپاره او دغه سیریال هم په 10م نمبر دی دا 11م دی او دا بل 12م دی او ملګرو دا اخرنی سیریال دی چې تاسو به یې هم وګورئ خوندونه مزې به ترې واخلئ نو دا په 14م نمبر دی ملګرو راته په کمنټ کې ووایئ ویډیو څنګه وه او له مزید داسې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ور بیل آیکن پریس کړئ چې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت درځي نو ملګرو په کمنټ کې راته ووایئ چې بله ویډیو درته په کوم اداکار یا اداکارې جوړه کړم او له کوم اداکار سره تاسو زیاته مینه لرئ او بله دا خبره چې تاسو کومه ډرامه په کوم وخت کې کتلې ده او تاسو زما نن ویډیو په کوم هیواد کې ګورئ نو لازمي راته دا هر څه په کمنټ کې ووایئ په ډیټیل سره نو ملګرو په بله ویډیو کې به میلاویږو په لوی الله مو سپارم